یا الله کم خیر چې ته رالیږي ما ته او ستا د طرف نه چې سم راځي زه هغې ته فقیر او محتاج یم خپله کمزورتیا بیان کله چې دعا د الله نه غواړي که نه ولاس اوچت کړي نو اول د الله حمد وایه د الله شان بیانوه چې کله د الله شان بیان کړي بیا پسې خپل عجزي او کمزورتیا الله ته ښکاره کوه چې کله عجزي او کمزورتیا ښکاره کړي بیا څه کوه بیا د الله نه سوال کوه لکه موسی علیه السلام چې یو ورځ سوال کو څه وي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير یا الله کم خیر چې ته رالیږي ما ته او ستا د طرف نه چې سم راځي زه هغې ته فقیر او محتاج یم خپله کمزورتیا بیان کړه یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې او غوښته چې الله نه سوال وکړي چې الله یې د دې سختې نه راوباسي نو څه ووي لا اله الا انت سبحانك ور د الله پاکي بیان کړه او د الله شان بیان بیا څه ووي انی کنت من الظالمین خپله کمزورتیا خپله عجزي بیان کړه اقرار یې وکړو چې ما له دا کار نه و په کار کوم چې ما کړی دی دا طریقه د دعا ده علم دی که نه دی دا چې راشي زموږ خواله اکثر وایي دعاګانې نه قبلېږي که موږ ته د دعاګانو آداب نه دي معلوم دعا خلک سم غواړي په د هغې باره کې موږ تفصیلي خبرې کړې وي د رحیق الاظهار د وضاحت چې کوم درسونه دي او بیا زموږ د پښتنو د اکثرو د دعاګانې خو بلکل داسې څه ټونته کي ده لاسونه به هم داسې نیولي او یو سیکڼ دعا او بیا پکې تا ته وګوري او بس پکې لاسونه دا چل کوي دا لاسونه مه کي ده او بیا به مخ در واچي او درس پابه شي نو ځکه زه دا وایم که دې جومات دې دروازې سره یو فقیر کینې سوال کوي او موبایل یې راغستی او هغې کې ګوتې وایي او تا ته وایي چې ریال له واچوه ریال ټول ورکړې ولې نه ورکړې ته خو دا بدماش دی دا خو ځان لره دی او دغه دی یو لاس کې موبایل او بل لاس کې زه غریب یم او داسې قیصه ده وګوره چې مخلوق له نه ورکوي نو د الله په مخ کې ستا دا طریقې او یو ته کته او بل ته کته او خنداګانې او نه خپل عجزي بیانې نه د الله حمد بیانې څنګه به ستا دعا قبوله شي نو سوره فاتحه کې د دعا د غوښتو طریقه